السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیډي کې به زه تاسو ته وښیم د ورلد کپ کوم میچونه چې روان دي، کومې لوبې چې روانې دي، د هغې شیډیول، د هغې ټایمینګ، د هغې د ګیم زیږې ورسره تاسو پکې لایو سکور هم کتلی شئ. نور پکې هم ډېر اپشنان دي. نو قدرمنو دغه ویډیو را سره تر اخره وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ مه، خو دې نه مخکې ایډوکیشن راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن پکار وي. همدغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن کمنټس کې شته دی. هلته نه به دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله هم چې را ډاونلوډ کړئ دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته خپل په موبایل کې دغه اپلیکیشن تاسو کول آف کړئ، نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. اولنی راشئ شیډیول وګورئ، ورپسې ټیمز دي، بیا ګروپس دي، لایو سکور دی، پوینټ ټیبل دی، یا ټیمز رینکینګ دي، وینر وغیره. دا ټوټل تاسو ته دلته کې ملاویږي. اوله خو تاسو راشئ په شیډیول باندې کلیک وکړئ. نو دلته کې چې کوم میچونه دي، د هغې ټایم، د هغې هر څه چې دي هغه تاسو ته دلته کې ښه واضحه ښایي. دا وګورئ تاسو د هغې بالکل شیډیول کې چې کوم میچونه روان دي نو هغه تاسو ته دلته کې دې ځایږي نه ښایي چې میچ په څه ټایم دی. دا وګورئ ټایمینګ یې ورسره هم ورکړی دی. ټیک ده. دغه شانتې سټیډیمز یې ورسره هم ورکړي دي چې په کم سټیډیم کې به کم میچ وي. اوس که تاسو راشئ ټیمان وګورئ، مطلب تاسو کتل غواړئ چې ټیم کې کم کم کلاړیان دي، د ټیم پوره ډیټیل دغه دي، د هر ملک کم ټیم چې دی هغه تاسو دلته کې کتلی شئ. دا وګورئ دلته تاسو ته به ښه واضح ښکاري. ورپسې لایو سکور هم تاسو دلته کې کتلی شئ، مطلب کوم میچ روان وي د هغې لایو سکور کتلی شئ. بیا راشئ پوینټ ټیبل هم دی، مطلب چې چا څونه پوینټس دي، ټیم رینکینګ پکې هم هر څه دی شته دی. نو مطلب دا دی چې سکور هم کتلی شئ لایو پکې، دغه شانتې شیډیول هم کتلی شئ، د هر میچ نه ځان په ټایم باندې خبرولی هم شئ. نو دا نوی ویډیو امید لرم قدرمنو چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.